امریکا چې په تیرو 100 کلونو کې افغان جګړه ونه ګټله، تر دې وروسته یې هم نشي ګټلای. ډیفنس ون ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې د یو مطلب په خپرولو سره ویلي چې امریکا په تیرو 100 کلونو کې افغان جګړه ونه ګټله، تر دې وروسته یې هم نشي ګټلای. ورځپاڼې د خپل مطلب پر دوام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن پریکړه ستایلې او له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې د جمهوریت غوښتونکو هغه غوښتنه رد کړي چې وايي بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر وځنډوي. ورځپاڼې امریکا ته د کابل حکومت د مشر روسي سفر ته هم کتنه کړې او لیکي چې ډاکټر غني ته په داسې حال کې د افغان جګړې د مهارولو مسؤلیت ورسپارل شوی چې حالات خورا ترنګلي دي. طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او ورځ تر بلې د واک ساحه پراخیږي.